بنده خو یا نارینه دی یا زنانه ده. نو زنانه ته وینځه ویلی کېږي، عربۍ کې ورته امه ویلی کېږي، امه. نو وابنو امتک او زوی ستا د وینځي امه، او وینځ هم په معنی د غلام کې راځي. اوس دې دعا ته غوږ کېږدئ ګوره ها. اللهم عبدک وابن امتک، یا الله ستا بنده دی او ستا د وینځي زوی دی. یعنی عجزۍ د الفاظ، یعنی تا ته چې پروت دی دا هېڅ هم نه دی. ښه دا ټکي ګوره د باچا دپاره هم ویلی کېږي. دا ټکي د درون نه درون پوښتن چې سم جیداد یي که نه د هغه دپاره هم ویلی کېږي. دا د ښایسته دپاره د ضرور ټولو دپاره وي. یا الله دا ستا بنده دی دا چې په دې کفن کې پروت دی او ستا د وینځي زوی دی، احتاج الى رحمتک، ستا رحمت ته محتاجه شوی دی، نور هېڅ هم په کار نه راسي. رحمت ته محتاج دی. یعنې که پیسې وي د ده سره، خو دلته پیسې په کار نه راسي. زامن یې غټ غټ لوی لوی تکړه تکړه سړي ولاړ دي، خو دا وي کار صرف ته کې پورې دی چې به ده دا خاوره واچي. قوم ورسره راغلی دی، ګاډي راغلي دي، دبدبه رعب هر څه شته، خو د دې قبره پورې دا خوا خو څه نشتي بیا که. نو احتاج الى رحمتک، یا الله ستا رحمت ته محتاج دی. وانت غنی عن عذابه، او یا الله ته ده ته د عذاب ورکولو نه بې پروا یې. یعنې یا الله که ته دله عذاب ورکړې تا ته څه فایده پکې نشته. یا الله ته یعنې دومره غني ذات دی چې تا سره ده په عذاب ورکولو باندې څه نه میلاویږي تا ته. او دا الله قرآن کې دا خبره کړې، ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. که تاسو ایمان راوړئ او شکر د الله ده کړئ نو الله ستاسو په عذاب باندې څه کوي؟ الله ته څه فایده میلاویږي چې یو بنده له عذاب ورکړي؟ نو دې کلماتو ته ګوره کوم هغه د عجزۍ نه ډک فریاد او سپارش دې ته وایي. یعنی زه خو دا ارمان کوم، ستاسو راته پته زه خو دا ارمان کوم زه یم که زه چې ته مړ شم چې یا الله داسې قسمې جنازه وکړي چې الله ته سم فریاد وکړي، او دا پکې ووایي الله ته چې یا الله دا بنده مونږ تا ته ایښودی دی او ستا رحمت ته محتاج دی. تاسو دا ارمان نه کوئ که نه؟ دغه 20 سکنډه جنازه غواړئ؟ کم یو په تاسو کې دا 20 سکنډه او 10 سکنډه جنازه غواړي؟ یو پکې لاس اوچت کړي چې ته مړ شي په تا باندې وکړي، یو هم نه غواړي. موږ هر یو دا غواړي چې یا الله یو خو چې زه مړ شم چې جنازه په ما باندې یو داسې عالم او داسې د الله بنده وکړي چې هغه موحد دینداره سړی، او چې شاته پکې موحدین ولاړ وي صفا عقیدو والا، هغوی الله ته عاجزي وکړي. الله اکبر. او دا یو نیمه جنازه سړی ویني که نه، هغه څوک چې کوي هغه په ژړا شي الله ته، ورب الکعبه د سړي د کارمان شي چې ده په ما باندې جنازه کړې، الله ته جاړي فریاد کوي. اوس سم خیال دی، تاسو سوچ وکئ، ځه سوچ وکئ، تا یو سړی راوړی دی مړ، کفن تې تاو دی 100 میټره، او الله ته دې ایښودی دی او جاړي، اگر رب ورسره سفارش نه قبلوي چې ته ورته دومره د زړه نه لګیایي. او دا د عربو کې دا عادت دی، او زمونږ په قوم کې هم شتي، بعضو پښتنو کې دا عادت شتي، یعنی چې کله چا سره ګټه مسله راشي او حل کېږي نو سفارش لپسې خلک راشي، نو اکثر پکې دا خپله ټوپۍ راولي ورته کېږي. دا ټوپۍ ایښوده په ځمکه باندې، دا ګورئ لویه غټه خبره ده، غټه یعنې ډېر چېرته پته یې زه چې څنګه انسان به وي چې بیا یې ونه مني، ډېر سخت زړه والا به وي. نو څوک دا خپل پټکې راولي کېږي سړي ته، او څوک چې دی سر باندې کپړه پرته هغه کېږي سړي ته. دا ټول دې دپاره چې را مخامخ مخلوق زما دا سفارش قبول کړي. نو چې ته خپل رور دې راوړی دی، خپله ښځه، خپل خاوند ښځې راغستی دی، خپل هغه بچی دې راغستی دی، زړه ټوکړه، خپل پلار مور، او الله ته یې داسې ایښودی او الله ته جاړې چې الله دې ستا رحمت ته محتاج دی یا الله. وانت غنی عن عذابه، او یا الله ته دته د عذاب ورکولو نه بې پروا یې، تا ته څه ضرورت نشته. ان کان محسنا فزد فی احسانه، یا الله که دې نیک عملی نو دې نیکیانو کې ورله نور هم زیاتې راوله. وان کان مسیئا، او یا الله که بد عملی او بد ګناهونه یې کړي او ګناهونه یې کړي، فتجاوز عنه، نو دته بخښنه وکړه د هغې نه واوړه.
یعنی یا الله که ښه کارونه یې کړي نو نیکیانې ورله نور هم زیاتې کړه شته خو به دته میلاویږي خو یا الله نور یې ولم زیاتې کړه او یا الله که بد عملی نو د هغه ګناهونو نه تیر شه یا الله یعنی معافې کړه هغو ته پرېږده څومره ښایسته دعا ده دا چاته یاده ده وی وایه دې کې هم نشي ویلی وی وایه ځه وابن أمتك عذابه فزد في إحسانه مسيئا فتجاوز عنه او بار بار منځ کې زه تاسو ته دا خبره در یادوم چې ګوره دې ته پکې سوچ کوئ چې موږ څومره پوه خلک یو صحیح ده که نه چې بیا صفتونه نه کوئ ځکه چې موږ چې کله کښېنو نو موږ وایو په دنیا کې پښتنو چې د دین کم خدمت کړی دی بل چا کړی موږ چې د داسې ویلي چې بل چا کړی خو صرف موږ کړی دی او دغه خپل صفتونه کوو صحیح ده بعض ځایونو کې زه چې کوم ځای د صفت لایقې صفت به کوو خو دې ته به کوم وګوره چې موږ د دین په پوهه کې څومره شاته پاتې شو